بسم الله الرحمن الرحیم. په لاړه باندې وڅکل. تاسو به څه خلک داسې لیدلي چې هغه په لاړه باندې اوبه وڅکي نو نور خلک یې نه خوښوي، یا څوک چې په ناستې باندې اوبه څکي نو د هغو سره خپل ریفرنسز وي، او څوک چې په ولاړه باندې اوبه څکي نو د هغو سره خپل حدیثي هغې حوالې ورکوي. نن به موږ د دواړو طرف ته د حدیثونو حوالې ګورو او ګورو به چې اخري موږ ته کنکلوژن څه راوځي او اصل کې څه خبره ده، په ناستې اوبه څکل پکار دی او که په ولاړه باندې اوبه څکل پکار دی او سنت کم یې وري. راځه ټولو نه مخکې په ناستې باندې د هغو کم دلایل دي. حضور صلی چې زیاتره اوبه څکلي هغې په ناسته باندې څکلي دي، او حضور صلی دوه حدیثونو کې صحیح مسلم 2025 او 2026 دا دوه حدیثونه داسې چې حضور صلی په ولاړه اوبه منع کړي دي. په دې کې حضرت ابو هریره دا ویلي دي چې حضور صلی الله علیه وسلم منع کړي دي چې تاسو په ولاړه باندې اوبه وڅکئ، او 2026 والا حدیث کې دا ایډیشن دی که چېرته ستاسو نه هیر شي او تاسو په ولاړه باندې اوبه وڅکئ نو تاسو الټی وکئ. مطلب دا دی چې په ولاړه باندې اوبه چې کوم دي هغه په دې دوو حدیثونو کې ولاړه باندې اوبه څکي او د هغې چې کوم ریفرنسز دي. حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم دی هغه زمزم به په ولاړه باندې څکلي دي، او د هغې حدیث ریفرنس دی صحیح مسلم 2027 او صحیح بخاري 1637. دا دوه حدیثونه داسې دي چې په دې کې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې دی هغه ما حضور صلی الله علیه وسلم زمزم واټر ورکړه، اوبه ورکړه، هغه په ولاړه باندې وڅکلې. په دې کې دا صحیح بخاري چې کوم حدیث دی 1637 والا، په دې کې لوکټي ایډیشن نور دی، او په دې کې یو بل سب نریټر دی، هغه به کې دا خبره کوي، مطلب یو بل راوي دی په دې حدیث کې دننه هغه وایي چې کله ابن عباس په ورکړی حضور صلی الله دا نو هغه په اوښ باندې و او په اوښ باندې یې وڅکلې، ولاړ نه په ځمکه باندې. خو که موږ صحیح مسلم حدیث وګورو هغې کې صرف دا خبره چې ابن عباس وایي چې ما وسلم دا ورکړه هغه په ولاړه باندې وڅکلې. مطلب دا چې زمزم به حضور صلی الله په ولاړه باندې څکلې دي. بل دا نریشن چې کوم دی حضرت علي والا صحیح بخاري 5415 والا، اصل کې دا روایت خلک پیش کوي کوم چې په ولاړه باندې اوبه څکي. حضرت علي رضی الله عنه سوی په 5415 نمبر صحیح بخاري حدیث دی، حضرت علي رضی الله عنه په جماعت کې ولاړو، هغه په ولاړه باندې اوبه څکلې. نو بیا یې دا وفرمیل څه خلک په ولاړه باندې اوبه څکل بده ګڼي، څه خلک په ولاړه باندې اوبه څکل بده ګڼي، خو ما چې کوم اوبه وڅکلې نو ما هم حقه طریقه وکړه، کوم چې ما حضور صلی الله لیدلی هغه څنګه اوبه څکلې هم په حقه طریقه باندې ما اوبه وڅکلې، هغه هم په ولاړه باندې څکلې. نو زیاتره خلک دا ریفرنس ورکوي په ولاړه د اوبو څکلو. نو که موږ نارمل حالات باندې وګورو نو صحیح ښکلې خبر دا چې سړی په ناستې باندې اوبه وڅکي، او دا دې نه ثابته ده چې 2025 او 2026 صحیح مسلم والا چې کوم احادیث دي هغې کې حضور صلی الله ډایرکټ منع کړي چې تاسو په ولاړه باندې اوبه مه څکئ. نو دا کوم ریفرنس چې بیا د دې سره ثابت کړو زمزم چې کوم واټر دی هغه په ولاړه باندې څکئ شو. بله خبره دا ده چې کوم عام حالات نه چېرته ځای ګندی خټې کېناستو ځای نه، یا څوک مریض دی یا څوک ایمرجنسي ده، نو په ولاړه باندې ته اوبه څکلی شي. نو موږ دلته لیکلی شو چې دا چې کوم دی دا پرمیسیبل دی، څه دی پرمیسیبل دی، مطلب دا الاود دی، ته یې کولی شي، خو په عام کنډیشن کې نه ده پکار. اصل سنت طریقه چې کوم ده هغه څه ده، هغه په ناستې باندې اوبه څکل دي، بلکې حضور صلی الله په ولاړه هم اوبه څکلي دي، خو په نارمل کنډیشن کې په ناستې اوبه څکل ټیک دي. او چېرته ایمرجنسي څوک بیماري یا ځای ګندی یا بل څه مسئله نو په ولاړه باندې تاسو اوبه څکلی شئ. الله حافظ.